د مور پلار حق د الله په حق پسې په دې دی لکه چې صحیح ده چې الله موږ دې دنیا ته رالیږلي او پیدا کړي یو خو په دې دنیا کې زموږ وجود په دې کې سبب چې دی هغه د مور پلار دي او د هغوی احسانات زموږ سره دویمه ده موږ سوره فاتحې په اوله کې ویلي الحمدلله رب العالمین او رب موږ وی پالونکي ته وایي اصل پالنه زمونږ الله کوي او په الله پسې چې بیا څوک زمونږ پالنه کوي نو هغه مور او پلار دي نو ځکه د مور او پلار حق ذکر کیږي احسان عام ټکی دی وبالوالدین احسان نو په دې کې هر قسمه ښېګړه دننه راغله ښېګړه د مال ښېګړه د بدن ښېګړه د خبرې هر قسمه ښېګړه چې څومره کولی شي د مور پلار سره کوي د دې حد نشته دا تپوس به نه کې چې څومره ښه به د مور پلار سره کوم ځکه چې هغوی تا نه چېرته دا تپوس نه و کړی چې ستا به زه څومره خیال ساتم نو چې تا نه تپوس نه دی کړی نو په کومو سترګو به ته د هغوی نه تپوس کوي چې زه ستاسو څومره خیال وساتم او زه څومره پیسې درکړم بعض وایي بعض پکې داسې وایي کله چې غوسې شي وایي د کمې پورې وایي که نه وایي تاسو خو به انشاءالله نه وي ویلي دي څه تاسو به ټول مور پلار سره ښه کوونکي خو موږ خو لیدلي چې غوسې شي بعض پکې وایي د کمې پورې به لیکې کمې پورې نو چېرته هغوی تا ته داسې ویلي چې د کمې پورې اخو دا اوس چې هم تا نه شاته شوي دي که نه نو دا هم په دې شاته شوي دي چې بدن یې کمزوری شوی دی نور کاک که ځواني وي اوس هم نه پرېښودی دا د هغوی د شاته کېده دا هم عذر دی او د هغوی کمزورتیا ده په کومه خوله ته دا وایې د کمې پورې یونې سړي دا خبرې او د ده د عقل سړی ورته حیران شي زناور هم پیژني هغه څوک چې له چا نه پیدا وي او بعض انسانانو کې هغه دي چې هغه نه پیژني هغه څوک چې دي پیدا دي مور پلار سره ښېګړه ښېګړه که هغه ښېګړه د فعل ده او که هغه د قول ده نو دې کې دننه دا خبره راله چې د مور پلار نافرمانی به نه کې حقوق الوالدین مور پلار سره به بد نه کې کم بد هر قسمه بد د دې نه اخوا به صحیح الله وایي اوف ټکی به د هغوی په وخت کې دی اوس د دې نه اخوا سري ماتې چې دې خلکو به څه حالي دا کوم خلک چې مور پلار یې په عذاب کړي دي او د دې دا مطلب دی چې ما ته خو څه ویلی نه شي او د صحیح خبره چې ده ته څه مخامخ ویلی نه شي ځکه چې یریږي ترې هغه رب به د دې مور پلار د زړو نه نه خبر او بل دې بد عمله ته دا ویل غواړي چې کله د یو بچي نه مور پلار یریدو که نه پوه شه چې دا ډېر بدترین اولاد دی بدترین اولاد هغه دی چې مور پلار ته یریږي چې دا دومره بد اخلاقه دی د ده پته نه لګي کیدای شي به موږ ګزار وکړي کیدای شي موږ ته کنځلي وکړي کیدای شي موږ د دې کور نه وشړي د دې نه خپل صفت کوي نه دې ځان ته کره کېږي ها خپل دا صفت بیان کړه چې ته بدترین انسان یې چې مور پلار تا نه هېرېږي نو دې کې هر قسمه بد دننه راغله نو د سویم لوش شو سویم شو دویم